السلام علیکم ملګرو، عمران یم او د ټایم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. نن زه تاسو ته د پښتو فلم ګندګیر یو داسې سین ښیمه چې د جهانګیر خان د زبردست ټیلنټ نه ډکه اداکاري ده او تاسو به ډېر خوښ شي. پښتو فلمونه چې کله نه زه ګورم نو جهانګیر خان پکې خامخی او چې کوم فلم کې جهانګیر خان نی نو هغه ګارنټډ فلاپ وي، ځکه چې دغه فین چې کوم دی ډېر زیات دي. نن نه تقریبا 2-3 کاله مخکې لیاقت علي خان چې کوم د پښتو ډایرکټر دی هغه یو ټرای کړې وه چې ګل جانه یې جوړ کړی، بالکل ګل جانه، خو یې کې هغه جهانګیر خان نه وشتې د افغانستان نه یو اکټر راوستی او افغاني و چې هغه پکې اشتی او ډېر های بجټ فلم و، خو بوري طرح فلاپ شو، داسې فلاپ شو چې لیاقت علي خان پکې بیا خپل کور هم خرڅ کوی، تاوان یې پکې ډېر وکړو. او دا د پښتو فلم ګندګیر دی او تاسو د جهانګیر خان د اداکاري وګورئ. راته ووایه منصوریا چې ملنګی چېرته دی؟ نن به زه د هغه نه دا تپوس کوم چې په هغه کې دومره بدماشي ده چې زما د وراره ګریوان ته لاس واچولو. که ګیلې له راغلی نو په سر سترګو زه به یې پوه کړم، او که بدماشي راته ښه نو بیا چې ملنګ جان څه کړي دي ډېرې ښه کړي دي. د دې ډبلی نه د ملنګي وکالت په راته نه کې، نه به کې راته د ملنګي وکالت، که نه نو زه به د خپل انتقام په کتاب کې د ملنګي سره ستا نامه ولیکم. شکر وباسه چې زما په ځي کې ولاړې، یعنې دمکي ورکولو والا او ګزار کولو والا دواړه زما په کتاب کې واجب القتل دي. ای ته په پیر دې رحمت شه، بیخي ټول عادتونه دې لکه زما دي. خو ماتم چې څوک نیغ کیږي که نو وایم چې نیغ پکې ور ننوځم. خو یا لکه منصوریا په دې دې پوه نه کړمه چې غلطي د ملنګي ده او د هغه په سر جواب ته راکې. ځکه خو زه وایم که نه چې انګریزو خطو سپوږمۍ ته پښتون وسم وی چې چین چړخ او میغ پیت پړخ. ملنګی څه پردی نه، زما وینه ده، زما وینه، او وینه چې وینې ته ګوري نو جوش خو وهي که نه. زما په رګونو کې څه د څښا ډنډ اوبه نه دي، وینه دا وینه، او د وراره د وینې په لیدو مې په وینه کې د انتقام جراثیم راننوتي دي. نو بیا چېرته ښه شان ډاکټر ته ځان وښایه، یعنې دا جراثیم به دې قبر ته ورسوي. دا زما مشورم ده او خپله میلمستیا مو ګڼه. اوس ته دی شي. زم خو زما دا واپس تلل د خپلو احسانونو بدل وګڼئ، او چې بیا کله راځم که نه نو ګیلې له به نه راځم، ګزار له به راځم. وزه مړه توپ چړ سي نو ټوس ګرځي، په بل ګیلاس منډلی او په خپله ګوتې ته هم د ټینګېلی. دا و د جهانګیر خان ډایلاګونه کوم چې د ګندګیر فلم دی، او په دې خبره ما تاسو ته هم که چې د جهانګیر خان نه بغیر بالکل فلم نه چلیږي. ډېرو پروډوسرانو ډایرکټرانو ټرایګانې کړي، خو نن خیر ته ناست دي چا چې د نه بغیر فلم جوړ کړي. حالانکې ټیلنټډ تنان شته، خو چې اوس خلک یې خوښوي نه
بیا سینما ته څوک نه راځي چې وي جهانګیر خان پکې نشته نو هغه هغه ټیلنټ څوک هم نه ګوري که نه لکه ګل جانه له خو څوک رام نه څوک راشي او وګوري چې دا فلم څنګه دی نو چې څوک رانشي او څوک فلمونه ګوري نو دی هغه د ټرای چې په یو نوي تن باندې هغه ریسک اخیستی چې دا هم ټیلنټډ دی نو هغه ته هغه کشان دغه ملو نشي دغه کار څوک ونه ګوري د وجه پروډوسر هم خیر ته کینی او کم اکټر ته چې کار ملو شوی ایز ا هیرو یا ویلن نو هغه هم کیریر دغه هم تباه شي ولې هغه له بیا پروډوسر یا ډایرکټر کار نه ورکوي او دغه یو فلم فلاپ ورکړی دی نو به دا جهانګیر خان د کلونو نه جهانګیر خان دی او بس همدا جهانګیر خان دی د همدا ویلن هم دی او همدا هیرو هم دی بل نم بل ویلن صحیح کو نم بل هیرو صحیح کو چینل باندې چې څوک نوي دي زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې دارنګې ویډیوګانې ټول نړومبې تاسو ته مخې ته راځي